बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو يم ملګرو په نننی کلاس کې مستاسو د پاره هو هاو وین ویر دا ټول مې درته راوړي واټ دا څومره هم چې کوېسچن مارک ولا سنټنسز دي د هغې لپاره موږ کوم ورډ استعمالو نو دا مې ستاسو دپاره راوړي دا به زه تاسو ته په اسانه طریقې سره زده کوم راځئ پیله موږ سره سره هو به دا به موږ څه دپاره استعمالو هو وی ویل یوز فار ا پرسن آر انیمل یعنې هو به موږ د یو کس دپاره استعمالو کو هغه ښځی کو سړی او کو زناور لکه مثال خبره څنګه لکه هو ویل بی ایٹ د پارټي یعنی په پارټۍ کې به څوک یعنی هو به موږ د یو کس دپاره استعمالو یا یو د زناور دپاره بل موږ سره سره هاو به موږ د چا دپاره استعمالو او د څنګه به استعمالو ګوره هاو به موږ استعمالو ا نمبر هاو مچ old many often or the way things are done مطلب خو به موږ د دې لپاره استعمالو موږ چې راشي څنګه دی څومره دی او موږ د دې لپاره هم استعمالولی شو چې مطلب دا کار څنګه وشو نو خو به موږ د دې لپاره استعمالو اوس زه تاسو ته دا په سنټنس کې استعمالوم how many cupcakes do you have یعنی موږ د یو کس نه تپوس وکړو چې لکه تاسو کپ کیک څومره دي نو موږ به ورته وایي how many cupcakes do you have یعنی کوم موږ د یو کس نه تپوس کړو چې دا سیز څنګه دی نو د هغې نه به موږ د کوېسچن سټارټ به زموږ د څه نه هغه به موږ د هاو نه سټارټلو بل موږ سره ویر به موږ د څه لپاره استعمالو یعنی که چېرته تاسو د چا نه کوېسچن کوئ مطلب د یو ځای په باره کې نو تاسو به د کوېسچن سټارټ د څه نه اخلئ تاسو به د ویر نه اخلئ اوس مثال خبره که ته د یو کس ته وې چې مطلب دا ځای مطلب یا ته کوم ځای کې اوسېږي نو موږ به کوېسچن سټارټ د کوم ځای نه اخلو ویر ډو یو لیو یعنې که موږ چېرته د یو ځای په باره کې د یو کس نه کوېسچن کوو نو هغه به موږ د ویر نه سټارټ کوو یعنی ویر وی چېرته یعنی ویر ډو یو لیو یعنی ته چېرته اوسېږي بل موږ سره وای چې کومه دی دا څه ته وایي ولې یعنی دا به موږ د څه دپاره استعمالو دا به موږ د دې دپاره استعمالو د یو ریزن دپاره یو ایکسپلینیشن دپاره یعنی که تر چېرته یو کس وایي چې هلکه دا کار ولې داسې وشو یا که یو کس وایي چې د دې ماته ایکسپلینیشن وکړه د دې کار نو ته به د کوېسچن سټارټ د وای نه اخلي وای کانټ آی کلایمب د ټري یعنی زه ولې ټري ته ونه ختم یا نشم ختلی یعنی دغه ټیم کې به موږ څه استعمالو مطلب او وای یعنی زه بوټي ته ولې ونه ختلم کلایم څه ته وایي یو بوټي ته ختلو ته یا یو ځای ته ختلو ته موږ څه ویلی شو دې ته موږ کلایم ویلی شو بل موږ سره وټ دا به موږ په کوم ځای کې استعمالو او دا به موږ د څه دپاره استعمالو یعنی دا ټول تاسو په اسانه طریقې سره زده کولی شئ خو که تاسو کلاس ته تر پایه پورې وګورئ تاسو په صحیح طریقې سره غور سره ته کینئ وټ به موږ د یو ابجکټ لپاره استعمالو یا د یو ایکشن لپاره یعنی د یو سیز دپاره به استعمالو یا چې کله یو کار کېږي نو هغې دپاره به موږ وټ استعمالو اوس مثال خبره که ته یو کس نه تپوس کوې چې دا څه دي یو سیز یې ته یې نه پېژنې هغه نه ته پوښتنه کوې چې دا څه دي نو ته به څه وایې وټ از دیټ یعنی دا څه دي یا دغه څه دي بیا موږ سهیري راسره وین به موږ څه دپاره استعمالو وین به موږ د یو ټایم دپاره استعمالو یعنی وین مطلب څه دی کله نو دا به موږ څه دپاره استعمالو دا به موږ یو سپیسیفیک ټایم دپاره استعمالو که ته یو کس نه تپوس کوې چې ته به کله راځي یا ته کله تلی وي یا څه مطلب دغه رنګې چې کوم کوېسچن موږ کوو که نه ته به کله راځي ځې به کله تلی وي نو دغه رنګ دې دپاره به موږ څه استعمالو دې دپاره به موږ وین استعمالو when does school start یعنی سکول به کله سټارټ کیږي یعنی که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې سکول به کله سټارټ کیږي نو سمپل دی تاسو تپوس کولی شئ when does school start ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو زه امید کوم چې دې کلاس نه به تاسو دا ډېر څه زده کړي که بیا هم تاسو ته په دې کې څه قسمه مسلې تاسو دا کلاس تر پایه پورې ګورئ ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ نو انشاءالله دا کلاس به زه تاسو ته په اسانه طریقې سره بیا هم ایکسپلین کوم زما کوشش هم دی چې ستاسو دپاره هغه څیزونه راوړم چې کم ټیکنیکلی او کم ستاسو د علم کې اضافي دپاره مطلب یو ښه کردار ولوبئ ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو
اوس ماله اجازت راکئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، آباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.